مارنګ بلوچ وایي پاکستاني حکومت مو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او نیولو ته مو پلمې لټوي. د بلوچستان ایالت په ګوادر کې د بلوچو د پیوستون کمیټې له لوري د پیل شوي پرلات سرلارې مارنګ بلوچ وایي د دوی د غونډې پر مهال د نیول شویو کسانو خوشي کولو، د بلوچانو ځورولو، د کورونو ویجاړولو، د موټرو سوځولو، د بهیر درولو او ور اوښتو زیانونو له ورکولو وروسته به حکومت سره خبرو ته کینی. نوموړی وایي د دې د همکارانو په ګډون یې ژوند له جدي ګواښ سره مخ دی او حکومت یې د نیولو لپاره پلمې لټوي. د بلوچ پیوستون کمیټې او په ګوادر کې د روان پرلات سرلارې مارنګ بلوچ د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې حکومت د دوی د غوښتنو منلو پر ځای له دوی سره له زوره کار اخلي. نوموړی وایي زه له زرګونو نورو بلوچانو سره اوس هم په ګوادر کې یم. دلته انټرنیټ بند شوی، سړکونه بند شوي او پر رسنیو بشپړ سانسور لګول شوی. مهار شوي رسنۍ په دوامداره توګه کارول کیږي او موږ په تاوتریخوالي تورنوي چې ګواکې خبرو اترو ته لیوالتیا نه لرو. نوموړی زیاتوي چې د دوی د غونډې برخوال له لومړۍ ورځې د حکومت له بریدونو او تاوتریخوالي سره مخ دي. اغلې بلوچ وایي په مستون، ګوادر، نوشکي، تربت، اتلار او د بلوچستان په نورو سیمو کې پر لاریون کوونکو د ډزه کوونکو پر ضد د قضیو ثبتولو، په ګوادر او بلوچستان په نورو برخو کې د بندیزونو لرې کولو، د زورزیاتي څخه د کار نه اخیستلو، د حکومت له لوري د نیول شویو کسانو خوشي کولو، د ویجاړو شویو کورونو زیان ورکولو وروسته د حکومت سره د خبرو اترو د چاپیریال رامنځته کولو لپاره خبرو اترو ترسره کیدو ته چمتو ده. نوموړی وایي اوس ټول حکومتي بنسټونه زموږ په وړاندې د کړکېچ د مشروعیت لپاره کارول کیږي. حالات د نواب اکبر خان بیګچي د وخت له پیښو سره ورته دي چې پکې د خبرو اترو ادعا شوې وه خو زور کارول شوی و. مارنګ بلوچ د بشري حقونو پر سازمان او ډلو غږ کوي چې د پاکستان حکومت او بلوچانو ترمنځ د رامنځته شویو مسایلو په اړه مداخله وکړي او د پاکستان حکومت له لوري د دغه سیاسي ناوړه کار مخه ونیول شي. قدرمنو لیدونکو، مهم خبر مو هم دومره و. تر بیا مو په پاک رب سپارم. ښه وختونه.